ولسمشر غني یو ځل بیا ثابته کړه چې څه ووایي هغه کار کوي او کولی شي. په هرات کې د کرونا د درملنې روغتون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. سلامونه لیدونکو، ویډیو تر اخره وګورئ او مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. بلاخره هغه روغتون چې جوړېدل یې په لنډه موده کې د افغانانو ذهن نه منل او ملنډې به یې پرې وهلې چې افغان حکومت هسې ځان شرموي چې په 20 ورځو کې د روغتون د جوړېدو دعوه کوي. خو نن چې یاد 20 ورځنۍ مودې ته لا 2 ورځې پاتې هم دي، د مریضانو لپاره یاد روغتون آماده او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا روغتون چې کار یې 20 ورځې وړاندې پیل شوی و، نن د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا پرانیستل شو. د ولسمشر مرستیال د کارګرانو او انجینرانو کار او هڅې وستایلې چې د دغه روغتون د جوړولو په لاره کې یې ستړیاوې ګاللې دي. دا روغتون په 2040 متره مربع ساحه کې د ولسمشر غني په لارښوونه په 20 ورځو کې د ملي پراختیا شرکت لخوا جوړ شوی دی. په هر کاري شفت کې له 80 تر 110 کارګرانو کار کاوه چې په 3 شفتونو کې 250 کارګرانو په 20 ورځو کې کار سره جوړ کړ. دا اصل بستریز روغتون د مخکې جوړ شوو دیوالونو له موادو په استفادې جوړ شوی دی چې 24 کسیزې خونې او 12 یو کسیزې خونې لري. همداراز په روغتون کې د ډاکټرانو کتنځی، لابراتوار او د ډاکټرانو خونې هم جوړې شوي دي. په پام کې ده چې تجهیزات او روغتیایي وسایل او امکانات یې له بهره راوړل شي. فکر کوم دا به د افغانانو په تاریخ کې د چټکه کار یوه بیلګه وي. قدرمنو کتونکو، تاسې د افغان حکومت دا تاریخي کار څنګه ارزوئ؟ په اړه یې نظر کمنټ کې ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو د خدای پامان.